سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. ډیری خلک پوښتنه کوي چې آیا د محمود خان اچکزي د لورلایي جرګې پریکړې څه وې؟ نن به د دې په اړه باندې لنډ معلومات تاسو ته درکړو. د محمود خان اچکزي په مشرۍ کې د لورلایي جرګې په پریکړو کې څو مهم ټکي شامل دي چې موخه یې د بلوچستان په سیمه کې د امنیت او امن راوستل دي. جرګه کې ګډونوالو په سیمه کې د بدامنۍ او ترهګرۍ پیښو ته په ځواب کې د یو واکمن ولسي دریځ اخیستلو غوښتنه وکړه. پریکړې دغه وې: اول، د ولسي اتحاد وده. جرګه کې وویلی سول چې د سیمې ټول قبایل دې یو موټی سي او په خپلو سیمو کې دې د امنیت ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. دویم، مشورتي غونډه. پریکړه وسوله چې د نورو ډیویژنونو په کچه هم ولسي جرګې ترسره سي چې ترڅو ټول قبایل په منظم ډول سره خپل غږ پورته کړي. دریم، د ترهګرۍ په ضد دریځ. په جرګه کې دا هم څرګنده سوله چې د امنیت د تامین لپاره به په سیمه کې د قانون پلي کونې هڅې لا پسې زیاتې سي او د ترهګرو په وړاندې به جدي ګامونه پورته سي. دا جرګه د ځایي خلکو د ستونزو او اندېښنو په اړه د سیمې مشرانو په یو ګډ دریځ وه چې د سیمه ییزو ستونزو حل او د امن راوستلو لپاره ترسره سوله. ډیری خلکو دا پوښتنه کوله چې د محمود خان اچکزي د لورلایي جرګې څه پریکړې وې. نو په دغه لنډو معلوماتو کې موږ تاسو ته وویل چې دغه درې پریکړې د دوی دا مهمې وې چې دوی دغه قوم ته وړاندې کړي دي او په دغو دریو څخه موږ ته معلومات درکړل. دغه د دوی اهم مطالبې وې په دا جرګه کې چې دغه جرګه دوی په لورلایي کې ترسره کړله او دا یې هم وویل چې په نورو ډیویژنونو کې به هم دا رقم ته جرګې کیږي. دا و د محمود خان اچکزي د جرګې په اړه باندې لنډ معلومات.